کټول انسانانو پیرین د په باره کې لګی شي او تعریف وکړي چې دا محمد سمانا محمد سمانا علیه الصلاۃ والسلام عمرونه به تیر شي وختونه به تیر شي قلمونه به مات شي او دغه شان ورقه به ختم شي لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم توصیف او دغه اندازه نش معلومه ده د محمد خپل معنام دادا علیه الصلاۃ والسلام تر توصیف کوا واغه به اخلاصيږي نه په دې وجه باندې د دې موضوع انتخاب منغه وکي هغه خلک چې هغه د اسلام سره په دښمنۍ کې واقع دي او هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان او هيئت نه پیژ کله د په باره کې یو خبره وکي او کله بل خبره وکي د مسلمانانو د خبرکولو او د زورولو لپاره دوی لا او د دې ملګرو لا د ټولو لمغ دا خبره ذکر کوو چې دا د عادي انسان نه دی د ډېر اوچت سړی دی انسان چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شخصیت او پیژنې او دغه د حالات او پیژنې نو به د نوم اخصلو سره ډېر احتیاط کوي لا دا خبره چې د پیغمبر په باره کې د یو کارتون جوړواله وشي او دغه په باره کې یو غلطه نظریه پیش کړی شي چې دا رقم سره دی او دا